بسم الله الرحمن الرحیم. ډېر زیاته مننه د دغه کومه غونډه چې زموږ ملګرو را جوړه کړې ده، نو ډېره منظمه او ډېره مزداره غونډه ده. څومره چې هم مرحومین دي د چا په یاد کې دغه پروګرام را جوړ شوی دی، ټولو ته د مغفرت دعا کوو چې د هغوی کوم ستړي دي، کوم خدمات دي د دغه خپل کلي دپاره، د خپل ولس دپاره، دا د الله پاک په خپل دربار کې قبول او منظور کړي. زه څو شعرونه وایم. ما نوي صاحب ته وویل چې دا ماحول داسې ډېر سنجیده دی او زموږ دا شعرونه دي چې بلې پاټلۍ والی، نو هسې نه چې زه پکې بل طرف ته واوړم. خو نوي صاحب ویل چې بس خیر دی، دا یوه دانه پکې داسې چې وایي په یو هندو بټخیله نه ورانېږي. نو ما زه چې په یو هندو بټخیله نه ورانېږي بیا راکړه نمبر. زه به د څو شعرونه ووایم. صادق صاحب چې اسمان پړقېږي شور راخېږي سیلی چغې وهي، اسمان پړقېږي شور راخېږي سیلی چغې وهي، د کمرې ګوټ کې لیونی لیونی چغې وهي. اسمان پړقېږي شور راخېږي سیلی چغې وهي، د کمرې ګوټ کې لیونی لیونی چغې وهي. او یقین یې پوخ وي چې روزي به راله خدای راکوي، یقین یې پوخ وي چې روزي به راله خدای راکوي، چې ډېرې وږي شي نو هله مرغۍ چغې وهي. یقین یې پوخ وي چې روزي به راله خدای راکوي، چې ډېرې وږي شي نو هله مرغۍ چغې وهي. چې د استاد قدر ونه کړي په مکتب کې نو بیا، چې د استاد قدر ونه کړي په مکتب کې نو بیا، په سوزکي پسې شیرګړ او درګۍ چغې وهي. چې د استاد قدر ونه کړي په مکتب کې نو بیا، په سوزکي پسې شیرګړ او درګۍ چغې وهي. او د غریبۍ میرمنه واخلم مزدورۍ لزما، د غریبۍ میرمنه واخلم مزدورۍ لزما، د کور په ور کې مې وړه بچنګۍ چغې وهي. د غریبۍ میرمنه واخلم مزدورۍ لزما، د کور په ور کې مې وړه بچنګۍ چغې وهي. د قام صحیح مستقبل ګرځي په کوڅو لیونی، د قام صحیح مستقبل ګرځي په کوڅو لیونی، ښکلی طالب دی په نهره کوکۍ چغې وهي. د قام صحیح مستقبل ګرځي په کوڅو لیونی، ښکلی طالب دی په نهره کوکۍ چغې وهي. او توره تیاره هم در پرې نه وځې تاجه یاره، باران شو مزه زمونږ پورې خوړګۍ چغې وهي. یو څو شعرونه نور چې څه د دعا څه د خیرو او څه د غم لاسونه، څه د دعا څه د خیرو او څه د غم لاسونه، د ځان ورک یم په ځان پسې وهم لاسونه. او ته خاورې شوی یې خو زه ستا د یادونو سره، ته خاورې شوی یې خو زه ستا د یادونو سره، څه په پرکیفه طبیعت مې لا وهم لاسونه. او چا چې مې رور وجلی کور ته په جرګه راغلی، چا چې مې رور وجلی کور ته په جرګه راغلی، جوړ او په خیر له په نه زړه ورپسې وړم لاسونه. چا چې مې رور وجلی کور ته په جرګه راغلی، جوړ او په خیر له په نه زړه ورپسې وړم لاسونه. او زما یاران دې زما جغله هغې نه وباسي، زما یاران دې زما جغله هغې نه وباسي، زما په مرګ کې شامل نه و د صنم لاسونه.